بدعتي نه دومره لرې ځه چې د هغې سره خبرې مه کوه. که یو سلفي دې ولیده چې د کرابیسي سره خبرې کولې، هغه سلفي سره هم خبرې مه کوه. حق بیانوي ښه په مېړانه سلفي دی. شیخ صاحب عبدالمنتقم ډېر ښکلی داعي. یو بل حق پرست یې ولیده چې هغې څه کېناسته پاڅېده، هغه هم پرېږده، ځکه دغه حق پرست نه دی. ځکه چې الارواح جنود مجنده فما تعرف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. دا روحونه دا جنود دي مجنده دي، جمع کړی شوي دي. نو کوم چې یو بل سره تعارف یې نو هغه یو شوي دي. موږ ته قدردان دی لوی وارث د خوږ نبي دی. شیخ صاحب عبدالمنتقم ډېر ښکلی داعي دی. شیخ ابو زبیره الله عز وجل فرمای والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان نارینه و مؤمنان زنانه بعضی د بعضو دوستان دي، موالات به کوي د ایمان د وجې نه یو بل سره. د دوی کار څه شی دی؟ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امر بالمعروف به کوي، معروف په کار باندې به امر کوي، د منکر نه به رد کوي. کوم کار چې منکر دی ما انکرته الشریعه چې قرآن او سنت کې په هغې باندې رد راغلی دی، دا مؤمنان سړی او مؤمنان زنانه به د دې رد کوي. اوس مصیبت دا دی چې هغې چې څه بدعت یا منکر خلاف شریعت کاري یا د سلفو د منهج څخه خلاف کار پکې موجودي او د هغې رد ته کې او دغه کوونکي ته دغه مرتکب ته د هغه نوم واخلي، یا اشارتن یا صراحتن یا کنایتن. نو سلفین چې ځان ته وایي د هغوی عوام لا څه کې علما شور جوړ کي چې دا صحیح طریقه نه ده او ځان ته به سلفین وایي او د سلفو د موقف نه به خبر نه وي. دا شور ماشوره جوړ کړي چې دا نومونه یادول نه دي پکار. دا د سلفو د منهج نه خبر نه دي، سلفو د موقف نه خبر نه دي. منکر کار چې چا کیو، بدعت چې چا کیو، د سلفو د منهج نه ځان خبر کوي. یا ځان د سلفین مه وایي، هغه سلفین ځان ته ویلی شي کوم سلفین چې د تنظیمونو نومونه دي، السلفیة الحزبیه چې ورته وایي، هغه منهجي سلفین ځان ته مه وایي. که ځان د منهجي سلفین ویوایي، د سلفو د منهج نه ځان خبر کوي. د سلفو د منهج دعوت کې د سلفو منهج او د منکر په رد کې او د بدعت په رد کې او د مبتدعینو په خلاف باندې د سلفو منهج او موقف څه شی و؟ هغه دا و سلفو پېژنئ، صحابه کرام او ائمه اربعه، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم. د هغې موقف دا و چې د باطل پرستو د باطل رد بیا کولو، باطل پرست ته به دعوت ورکوو چې هلکه دې دا باطل کار نه واوړئ. دعوت چې به وله قبول نه که نو بیا به یې ورسره معامله کوله. څه معامله به یې کوله؟ عاملوهم بالاحتقار. معامله به یې ورسره کوله د احتقار، د سپکاوی به یې وله کوو. وعاملوهم بالازدراء، ازدراء عیوب به یې وله بیانول. وعاملوهم بترک المجالسه، او معامله به ورسره کوله د مجلس پرېښودلو. خلکو ته به یې ویل چې دا پرېږدئ، دا مرداران دې څه مجلسونه مه کوئ، ځکه چې حق نه قبلوي، ضد دین دي، ضد باندې ولاړ دي. وعاملوهم بالتحذير منهم، معامله به ورسره کوله د ځان ساتلو دی نه. خلکو ته به وصیت کوو چې ځان ته وساتئ، دعوت وله قبول نه کوي. ويذكرونهم في مجالسهم باسمائهم، او په مجلسونو کې به وله نومونه یادولو. ځان خبر کوي. د سلفو منهج دا و چې د اهل باطل خلکو نومونه به مجلسونو کې یادول چې فلان چې دی هغه کذاب دی، دجال دی، فلان چې کوم دی هغه د هغې دا عقیده ده، دا نظریه ده، دا غلط کار پکې دی، نوم به وله یادو. او دوی وایي چې دا نومونه یادول ښه کار نه دی. لکه احمد بن حنبل یو کس ویل هغه ته د کرابیسي باره کې تپوس کړی و. نو احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته ویله ایاک والکرابیسیه، کرابیسي نه ځان وساته، دا یو مبتدع دی، بدعتي دی.
لا تکلمه خبرې ورسره مه کوه ولا تکلم من یکلمه او هغه چا سره خبرې مه کوه څوک چې دې سره خبرې کوي دومره لرې شه د بدعتي نه دومره لرې ځه چې د هغې سره خبرې مه کوه که یو سلفي دې ولیده چې د کرابیسي سره خبرې کولې هغه سلفي سره خبرې مه کوه ولا تکلم من یکلمه دا مطلب دی چې په خپله کرابیسي چې کوم دی دا باطل پرست دی دې سره خبرې مه کوه قطع تعلقات ورسره وکړه که یو بل حق پرست یې ولیده چې هغې سره کېناسته پاڅېده هغه هم پرېږده ځکه دغه حق پرست نه دی ځکه چې الارواح جنود مجنده فما تعرف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف دا روحونه دا جنود دي مجنده دي جمع کړی شوي دي نو کوم چې یو بل سره تعارف نو هغه یو شوي دي دا یو بل سره چې یو کېږي دا جسدونه چې یو کېږي د دوی روحونه یو دي د هغې سره خبرې مه کوه دومره سخت وصیت یې ورته وکړه احمد بن حنبل د هغې موقف دا وګوره د کرابیسي نوم یې یاد که دې کس ویله ورسره مه کښېنه خبرې ورسره مه کوه او هغه چا سره خبرې مه کوه چې دې سره خبرې کوي دا یې موقف و نن سبا سلفیت چاړهتوب ته وایي چاړه شه قلارې کښېنه او عیش ماش کوه مزې کوه او څوک چې څه کوي هغه به کوي دا سره سلفیت دی نه سلفیت دی تنظیمي سلفیت منهجي سلفیت نه دی ابن بطوط رحمت الله علیه په خپل کتاب الابانه کې بعضې بدعتونه ذکر کړي دي هغه بدعتونه وروسته ویلي دي ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه سنت طریقه دا ده وی طریقه دا ده شرعي طریقه دا ده چې سړی به ځان ساتي د هر هغه چا نه چې دا کوم بدعت موږ ذکر کړ د دغې عقیده لري دغې مبتدعین نه به ځان ساتي دغه بدعت چې په چا کې راغلي وو نو که ځان ته څوک سلفي وي او ځان ته څوک سني وي د دغې بدعتین نه به ځان ساتي او شرعي طریقه دا ده چې وهجرانه دغه بدعتي به پرېږدي دغه سره به تعلق کټ کوي والمقت له او د هغې بدي به بیانوي ذنب به بیانوي او دارنګې هغه ته به غوسه ښکاره کوي وهجران من والاه او هغه څوک به هم پرېږدي چې دغې بدعتي سره موالات کوي بدعتي خو به پرېږدي سنت طریقه دا ده هغه څوک به هم پرېږدي چې دغه بدعتي سره ناس پاسي ونصره د هغه امداد کوي وذب عنه د هغه نه دفاع کوي یو سړی د په خپله بدعتي نه دی دغه بدعات پکې نشته لیکن بل کس کې دغه بدعات دي خو دا بدعات چې پکې نشته دا رالګېږي د دغې بدعتي نصرت کوي د هغه نه دفاع کوي نو دغه به هم پرېږدي وصاحبه او د هغه سره ملګرتوب کوي دغه کس به هم پرېږدي وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة اگر که دا کوونکی دغه کارونو دا سنت ښکاره کوي څه مطلب دغه بدعات چې چا کې دي دا به ته پرېږدې او دغه بدعتي سره چې څوک ناسته پاسته کوي دغه به هم پرېږدې دا سنتوب دی دا سلفیت دی اگر که دغه بدعاتو کوونکی ښکاره باندې د سنتو اظهار کوي ځان سني معرفي کوي ځان سلفي معرفي کوي هم پرېږدی به غرض د ابن بطوط رحمت الله علیه هغه دا شو چې دغه بدعات چې په چا کې دي سنت طریقه دا ده شرعي طریقه دا ده چې دغه بدعتي به پرېښودلی کېږي او هغه څوک به پرېښودلی کېږي چې دغه بدعتي دفاع کوي او د هغې سره مصاحبت کوي هغه هم پرېښودلی کېږي اگر که دغه دفاع کوونکی او ملګرتوب او مصاحبت کوونکی ځان د سلفي ولې نه وایي دغه سلفي به پرېښودلی کېږي کوم سلفي چې د باطل پرستو دفاع کوي دا د اهل السنه والجماعه عقیده ده او دا موقف دی په رد د منکراتو کې رب دې تل ژوندی لري تسکین مو د زړګي